په لومړي سر کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ستړي مشئ، خوشحاله یو چې نن بیا هم د امازون اړوند د لیستینګ کلاس چې موږ او تاسې پنځم کلاس کېږي مخکې وړو. مخکې له دې غواړم یو څو ضروري یادونې وکړم. هغه دا چې سبا ډېر مهم کلاس لرو موږ او تاسې، چې د سبا کلاس به د موږ او تاسې تکړه استاد حنیف خان به اخلي. هغه به انشاءالله تاسو ته دا وښیي چې کوم پروډکټ په اوله کې انتخابیږي، امازون بزنس د کوم ځای څخه شروع کیږي. لږ وروسته زه سکرین تاسو سره شریکوم ملګرو. انشاءالله چې موږ او تاسې به کلاسونه د کلاسونو لړۍ همداسې دوام لري. په نورو کلاسونو کې به بیا د جنګل سکاوټ په اړه وغږیږو، او د امازون اړوند نور کلاسونه به موږ او تاسې په شریکه اخلو. اوس نو راځو، غواړم در سره سکرین شیر کړم. ملګرو ستاسو کمنټونه کې ولیکئ چې زما سکرین تاسو ته ښکاري که نه. ښه سمه ده. ملګرو موږ او تاسې نن یو بیخي ساده پروډکټ را اخلو. د دې لپاره مې ساده پروډکټ انتخاب کړی دی ترڅو موږ او تاسې وکولی شو په اسانۍ سره هغه لیست کړی شو. نو یو د ماشومانو ټینس بال دی، او یا د ټینس د لوبو شیان دي. هغه غواړو چې لیست کړو. دا مې ځکه انتخاب کړو چې تاسې هم کولی شئ په مارکیټ کې جنریک پروډکټ پیدا کړئ. دا برانډ نه دی، تاسې په سلګونو څه چې په زرګونو جنریک پروډکټ پیدا کولی شئ په مارکیټ کې. مشکل نه دی، فقط ځئ مارکیټ ته، هلته ګورئ چې د هماغه پروډکټ یو مشخص بارکوډ لري. هغه بارکوډ د امازون په سیلینګ اپلیکیشن کې لیکئ. که برانډ و تاسو ته اتومات هماغه پروډکټ راځي، که برانډ نه و نو یو څه چانس شته چې تاسو یې جنریک خرڅ کړئ. نو ما هم وغوښتل چې تاسو ته نن د ماشومانو دغه ده، ما نن دغه واخیستو په مارکیټ کې ترڅو تاسو ته زه دغه لیست کړم. راځو سکرین ته. موږ او تاسې هر وخت چې اکاونټ مو جوړ شو، آماده شو، موږ او تاسو ته به دغسې یو صفحه خلاصه شي. راځو اډ پروډکټ وهو، کتالاګ ته راځو، مینو کې له هغې وروسته اډ پروډکټ وهو. منتظر کېږو ترڅو د موږ تاسې بله صفحه خلاصه شي. لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، که موږ او تاسې غواړو پوه شو چې دا پروډکټ برانډ دی که نه دی برانډ، دلته کمپیوټر کې هم کولی شو هماغه مربوطه پروډکټ نمبر دلته ولیکو. موږ او تاسو ته به دلته هغه پروډکټ راشي که برانډ وي، او که برانډ نه وي بیا یو څه چانس شته چې موږ او تاسې هغه په جنریک کې خرڅ کړو. په دې معنی چې موږ اوس هم باید یو څه تحقیق وکړو چې آیا دا برانډ دی که نه دی. ښه، راځو کاتالاګ ته اډ پروډکټ وهو. دلته مونږ غواړو هغه پروډکټ لیست کو کوم چې په امازون کې تر اوسه پورې نه دی خرڅ شوی. یعنی مونږ غواړو خپل پروډکټ په امازون کې خرڅ کو. مونږ به د نن لیستینګ په خاطر له چات جی پي ټي هم استفاده وکړو. په وروسته کلاسونو کې به مونږ او تاسو په مسلکي ډول د جنګل سکاوټ څخه کیورډز راوباسو. د هغې کیورډز په مطابق مونږ او تاسو به بیا لیست کوو. خو فی الحال دپاره هغو کسانو دپاره دا کلاس دی چې غواړي په ابتدایي ډول امازون زده کړي، په امازون کې د پروډکټ لیستینګ زده کړي. نو موږ د خپل پروډکټ دپاره راځو لیکو چې write an Amazon title for د مونږه د دې پروډکټ فقط یو هغه لیکلی دی، نوول سپیشل ټینس. ښه، مونږ ورته وایو چې دغسې یو ټایټل مونږ ته ولیکه. زما غږ نه راځي دوستانو؟ ذبیح الله ورور ولیکل چې غږ دې نه راځي. دوستان تاسو کمنټ کې ولیکئ چې زما غږ شته که نه شته. ښه سمه ده. ذبیح الله ورور د تا موبایل شاید ستونزه ولري. ملګرو ولیکل چې غږ شته دی.
نو مونږ او تاسو ته یو ټایټل ولیکلو خو د ما خوښ نه شو. زه یو خو دا ورته وایم چې write another one and add for kids. ښه، اوس مونږ او تاسو ته یو بل ولیکي. ښه، دا ټایټل تقریبا یو څه منظم دی. خو بیا هم زه ورته وایم چې د ټینس اول سر ته راوړه. نو زه بیا چټ جی پي ټي ته وایم bring وبښئ دا را کپي کوو. اوس به موږ او تاسو ته ټینس په هغه کې راوړي، سر کې راوړي. ښه، موږ او تاسې دغه ټایټل تقریبا ښه دی او ښه دی. کولی شئ تاسې نور هم ورباندې ولیکئ. اوس دا موږ کاپي کوو، دلته یې پیسټ کوو په دې ټایټل ځای کې، آیټم نیم کې. دم دلته کله پیسټ کړلو د موږ او تاسې نه به دلته کټګوري وغواړي. خپله فیسبوک امازون هم یو کټګوري جنریټ کوي، خو اکثره وخت دقیقه نه وي. موږ او تاسې ورته لیکلی شو چې ټینس. ښه، مختلفې کټګوریانې موږ او تاسو ته انتخاب کړلې. ښه، ټریننګ اکویپمنټ نه دی، دا هم نه دی، دا هم نه دی، دغه دی، دا به انتخاب کړو. سپورټینګ ګوډز، سپورټس، ټینس بالز دغه به انتخاب کړو. تاسې هم کولی شئ د خپل پروډکټ اړوند خپله کټګوري انتخاب کړئ. هغه د برانډ مسله دلته لیکل کېږي، وضع کېږي. هر هغه څوک چې ام پی ایل یې کړی وي، کوم پروډکټ یې په خپل نوم ثبت کړی وي، هغه کولی شي دلته خپل د برانډ نوم ولیکي. هر شی چې او که بیا خپل برانډ ثبت کړی وي، هغه هم دلته لیکلی شي. که نه وي کړی نو بیا دا آپشن وهي this product does not have a brand name. دا آپشن انتخابوي او په اتومات ډول دلته راځي جنریک. نه پوهېږم چې اوس به مناسب وخت وي که نه، خو زه به یې ولیکم. مثلا د ما د برانډ نوم دی وزیر ساروان، او ورته وایم چې پروډکټ آی ډي مې نشته. غواړم تاسو ته ام پی ایل وښیم، که پروسه مخکې ولاړله، که ولاړه نه بیا به موږ او تاسو خپل عادي لیسټینګ ته راشو. ښه دوستانو، موږ او تاسو ته دغه ده، موږ او تاسو نه دلته اپروval غواړي، د برانډ نیم اپروval غواړي، او یو پی سی ایگزامپشن ریکوایرډ، چون ما دلته هغه نه دی لیکلی، پروډکټ آی ډي مې نه دی لیکلی. نو دا دوه شیان د ما نه وغوښتل. زه اوس غواړم ام پی ایل ته اپلای وکړم. دغه یو موضوع ده چې موږ او تاسو که څه هم نن پلان کې نه وه چې کور شي، خو بیا هم یو لنډه یادوري به ورته وکړو چې هر هغه څوک چې غواړي د یو برانډ نوم لاندې پروډکټ خرڅ کړي، په داسې حال کې چې هغه برانډ مخکې نه په امازون کې موجود نه وي، خو دی نه غواړي چې پروډکټ جنریک خرڅ کړي، غواړي د همغه مربوطه برانډ په نوم یې خرڅ کړي. دلته راځي برانډ ویب سایټ یو آر ایل آپشنل دی، ضرور نه دی. که ودې لیکه، که ودې نه لیکلو، که ودې لیکلو ښه خبره ده. خو موږ راځو ټینس کټګوري لیکو، دلته سرچ کوو، هماغه کټګوري کومه کټګوري چې موږ او تاسو غواړو سرچ کو. راځو دلته مثلا موږ دا کټګوري انتخاب کړه، یا کولی شو دغه ټولو کټګوریانو کې چې موږ غواړو پروډکټ خرڅ کو ولیکو. فقط د موږ تاسو نه اتلیست 2 ایمیجز، دغسې ایمیجز چې مثلا د دغه پروډکټ د تاسې په لاس کې وي، عکس یې واخیستل شي او دلته اپلوډ شي. خو دا څه ډول عکس باید وي، هغه مشخصات دلته راځي. The branding on your product or packaging must match وزیر ساروان، لکه موږ او تاسو چې هلته د برانډ نوم ورکړو، باید دغه نوم د هغه نوم سره میچ وي، یو شی وي کوم چې په پروډکټ باندې موجود دی. The picture must be taken by you
اکثره وخت زه چې کومه تجربه لرم، زه پروډکټ په لاس کې واخلم، هم مې د لاس تصویر راغلی وي هم پروډکټ، او یا هم که پروډکټ بیخي لوی وي هماغه وطاق کې اخلم، هغه فرشونه شیان چې پکې راغلي وي، خو ډیر تمرکز مې په هغه باندې وي، برانډ لوګو باندې. د برانډینګ وزیر سروان must be stamped، یا په هغه باندې باید موجود وي، په هغه پروډکټ باندې، لکه مخکې مې چې یادونه وکړله. باید یو بل شرط دغه دی چې د بل برانډ سره یا بل برانډ سره دا باید هغه نه وي په ټکر کې، نه وي داسې نه چې الریډي په امازون کې یو برانډ موجود وي، ته بیا غواړې هغه په ام پی ایل په ډول خرڅ کړي. نو دغه معلومات لیکي، عکسونه اپلوډ کوي، له هغې وروسته ایمیل ادرس او موبایل نمبر دې لیکي، سبمیټ کوي. تقریبا په 24 ساعتونو کې تا اپروول راځي. که اپروول را نغی، خپله برانډ په نوم ثبت هم خبر درکوي چې دې په دې تیار برانډ شته دی، او که برانډ په نوم ثبت نه و نور مشکلات وي، هغه هم درته وایي چې عکس دغسې عکس واخله، دا مشکلات دي، دا مشکلات. خو دلته د تا څخه انوایس نه غواړي، فقط عکسونه در نه غواړي، انوایس دلته نه غواړي. تر اوسه پورې ما نه ده غوښتی، نه پوهېږم، شاید عمومي خبر هم دغسې وي، خو بیا هم نن شپه کې لاش پرونه کې به په دې اړه بحث وکړو، که کوم ملګري تجربه لرله او انوایس یې ترې غوښتو. ښه، مونږ بیرته راځو خپل لیستینګ ته، ورته وایو مونږ د دا پروډکټ چې دی برانډ نه دی، جنریک دی، او دا پروډکټ چې دی پروډکټ آی ډي نمبر لري که نه. عموما هر وخت چې مونږ او تاسې د برانډ په نوم یو شی ثبتوو، پروډکټ آی ډي نمبر ضرور دی، او اکثره جنریک نمبر جنریک پروډکټ دپاره په زیاترو کټګوریو کې پروډکټ آی ډي نمبر نه غواړي. اوس مونږ ګورو چې په جنریک کې مونږ څخه پروډکټ آی ډي نمبر غواړي که نه. که غوښتو یې، خو ما سره تیار شته دي، چون ما اول نه زه لرم پروډکټ آی ډي نمبر، او که نه یې غوښتو بیا به مونږ او تاسې مخکې ولاړ شو. اوس نیکسټ وهو. ښه، ومو لیدل دوستانو چې مونږ او تاسې د برانډ نوم جنریک انتخاب کړلو، له هغه وروسته پروډکټ آی ډي نمبر ته یې ضرورت پاتې نه شو. اوس مونږ او تاسې ته د چیش صفحه راغله، د پروډکټ ډسکرپشن صفحه راغله. مونږ غواړو دغه پروډکټ ډسکرپشن ولیکو، خو کوشش مونږ به دغسې کوو، بالخصوص د جنګل سکاوټ نه په استفادې. په نورو کلاسونو کې به انشاءالله په دې مورد بیا غږیږو. د جنګل سکاوټ نه په استفادې هغه کیورډز چې د مونږ کمپیټیټرانو استفاده کړي دي هغه راواخلو، هغه کیورډز چې د مونږ کمپیټیټرانو ته سیلز راوړي هغه راواخلو. د هغې کیورډز په انتخاب سره مونږ او تاسې پروډکټ ډسکرپشن، پروډکټ کی فیچرز دغه ولیکو، ځکه هغه کیورډ چې دلته مونږ په د ډسکرپشن کې راوړو هغې چانس د دې شته دی چې مونږ په سرچ انجن کې راشي، د مونږ پروډکټ سرچبل شي. نو اوس بیرته مونږ راځو چټ جی پي ټي ته وایو، ورته وایو رایټ ډسکرپشن فور اټ. که مونږ او تاسې نور معلومات او مشخصات هم غواړو ورسره اضافه یې کړو، هغه کولی شو. ورته وایو چې write description for it and add نور مثلا چې ورسره اضافه کوو، دلته په دې هغه باندې لیکلي دي د پروډکټ باندې the best welcome gift for the children. مثلا دا لیکو the best welcome gift for kids. مثلا نور چې په لیکلي دي age +3، دا هم پرې لیکلي دي. خو هر څومره معلومات او مشخصات چې تاسې لرئ په پروډکټ باندې، او یا پوهیږئ تاسې ورباندې په خپل پروډکټ باندې حاکم وئ، هغه ټول دلته ولیکئ، نور یې چټ جي پي ټي خپل درته لیکي. اوس دلته چټ جي پي ټي خپل پوهیږي چې زه په کوم معیار باندې یو ډسکرپشن ولیکم د امازون دپاره، د ما جمله بندي باید څومره وي، د څومره کیورډز ورته پکار دي، یا څو پاراګراف ورته پکار دي. چټ جي پي ټي تاسې ته تقریبا 2 صفحې معلومات نه لیکي، ځکه هغه تقریبا په دې پوه دی چې هغه خپله دا پروګرام شوی دی چې د امازون دپاره کوم ډسکرپشن چې دی هغه 3 الا 5 پاراګرافه وي.
نو دوستانو تاسو کولی شئ دغه ولولئ دا چټ جی پي ټي کوم معلومات چې لیکلي دي د خپل ځان د اطمینان په خاطر ترڅو پوه شئ هغه معلومات چې تاسو ډسکرپشن برخه کې لیکئ د تاسو پروډکټ سره ارتباط لري که نه داسې نه چې غیر ارتباطي معلومات ولیکئ د چټ جی پي ټي درته لیکلي او تاسو هم هغه کپي او پیسټ کړئ خدای نخواسته په آینده کې تاسو ته کوم جنجال جوړ نشي او کسټمر در باندې کمپلین ونه کړي. نو هغه ملګري چې انګلیسي یو څه مشکل لري هغه کولی شي په سادهګۍ سره دغه راواخلي کاپي کړي او دلته ګوګل ترانسلیټر ته ووایي چې دا ماته وژباړه. کولی شي زه به انتخاب کړم پښتو ژبه. تاسو کولی شئ د خپل متن که په انګلیسي باندې پوره حاکم نه وای په پښتو ژبه هم په ګوګل ترانسلیټر باندې درته وژباړئ که څه هم دغه ژباړه به دقیقه نه وي خو بیا هم یو عمومي اخذ ترې اخیستلی شئ. اوس یو نظر تاسو هم دا ولولئ زه به هم ولولم چې کوم ایرلیونټ یا غیر ارتباطي شیان به پکې نه وي شامل شوي. دا فقط راخلو موږ یې دلته څنګه کوو پیسټ کوو په ډسکرپشن کې. ګورئ تر اوسه پورې موږ ته چټ جی پي ټي یو ټایټل ولیکه یو ډسکرپشن یې ولیکلو. اوس موږ او تاسو یوه بله برخه ده د کی پروډکټ فیچرز یا بولټ پوینټس په دې معنی که موږ او تاسې دلته راشو امازون سعودي امازون ته مثلا دغه د افغانستان خولۍ ده دا خلاصه کړو. دا هم جنریک خرڅېږي دغه خولۍ په درې سایزو کې د سمال لارج او میډیم. دغه پروډکټ کی فیچرز یا بولټ پوینټس برخه دغه ده چې موږ او تاسو ته په امازون کې راځي او دغه د ټایټل برخه دغه ده چې موږ او تاسو لږ مخکې په چټ جی پي ټي باندې ولیکله او د ډسکرپشن برخه دغه ده پروډکټ ډسکرپشن تاسو وینئ دلته دا هغه برخه ده چې موږ او تاسو مخکې له مخکې ولیکله. دوه برخې موږ او تاسو ولیکلې یوه ډسکرپشن برخه ده او بله د پروډکټ ټایټل برخه ده. اوس موږ او تاسو about this item یا هم دلته یو اصطلاح ورته کاریږي کی پروډکټ فیچرز یا په ځینو کټګوریانو کې ورته وایي بولټ پوینټس. نو اوس راځو هغه چا دپاره چې حتی نشي کولی دا پروډکټ کې فیچرز هم ولیکي په سادهګۍ سره هغوی دا کولی شي دلته کاپي کړي او چټ جی پي ټي ته ووایي رایټ 10 کی پروډکټ فیچرز. تاسو څخه بیا غوښتنه کیږي چې دغه کیورډز چې دغه بولټ پوینټس چې موږ او تاسې ولیکل دغه په دقیق ډول ولولئ ترڅو غیر ارتباطي معلومات تاسو څخه په ډسکرپشن او بولټ پوینټس کې خپاره نشي او په راتلونکي کې درته جنجال جوړ نشي. ښه اوس راځو د عکسونو برخې ته. دلته د عکسونو برخه کې موږ او تاسې یو مین عکس لرو یو ټوټل موږ او تاسو کولی شو حد اکثر 9 دانې عکسونه دلته اپلوډ کړو. که موږ او تاسو یو عکس هم اپلوډ کړو امازون کې پوسټ کیږي خو امازون چې ریکمند کوي 4 دانې عکسونه ریکمند کوي چې تاسو حد اقل 4 عکسونه اپلوډ کړئ. کولی تر 9 پورې اجازه شته له 9 زیاتو څخه اجازه نه ورکوي. د مین عکس لپاره بیا خپل اصول لري چې هغه باید په سپین بیکګراوند کې وي او په پروډکټ باندې باید تمرکز شوی وي. نو دا مین عکس دی. مین عکس لپاره موږ او تاسو باید بیکګراوند سپین وي دغسې. او عکس په کوم ځای کې جوړیږي تاسو عکسونه کولی شئ په مختلفو برنامو کې جوړ کړئ خو زه اکثره پټروم استفاده کوم. پټروم اوس تقریبا ای آی هم راویستلی دی. تاسو کولی شئ د ای آی په واسطه د خپل پروډکټ په مختلفو ځایونو کې
ځای په ځای کړئ او یو ښه عکس ترې جوړ کړئ. زه مثلا تاسو ته یو عکس اوس ایډیټ کړم، عملا درته وښیم. ښه، مثلا دغه عکس. دا عکس وګورئ بیفور دغسې و. زه عموما اکثره عکسونه چې اخلم یو سپینه ټوټه مې ځان ته اخیستې ده. هر پروډکټ چې زه اخلم په هماغه سپینه ټوټه باندې ږدم، ترڅو ماته ایډیټ اسانه وي، ماته او پټروم ته او یا هم نور پلیټفارمونو ته چې زه غواړم په هغې کې عکسونه ایډیټ کړم، ایډیټ یو څه اسانه وي. بیفور وګورئ لاندې یو سپینه ټوټه ده، او آفټر چې وګورئ بکګراوند یې ایسته شو. نو تاسې هم کولی شئ له دې اپلیکیشن څخه استفاده وکړئ او عکس بیرته ډاونلوډ کړئ. ښه، مونږ اوس راځو عکسونه اپلوډ کوو. دغه یې بل عکس او دا یې هم یو دغه عکس. که څه هم دغه عکسونه شاید غیر مسلکي نه وي، تاسې کولی شئ په مسلکي ډول ښایسته عکسونه واخلئ، ځکه سروې ښودلې ده چې له 50 زیاته فیصدي عکسونه رول لري ترڅو کسټمر یو پروډکټ را جلب کړي او هغه پروډکټ کسټمر واخلي، که عکسونه ښه اخیستل شوي وي. او که عکسونه خراب وي نو بیا کسټمر چانس کم دی چې د تا څخه دغه پروډکټ واخلي. ښه، اوس د مونږ او تاسې دوه مینوګانې خلاصې شولې او دوه نورې پاتې دي چې پروډکټ آیډنټیټي خلاصه شوله. مونږ او تاسې په هغې کې پروډکټ نیم او پروډکټ کټګوري او برانډ نیم او دا شیان وښودل. وبښئ، په د اوله صفحه کې ما نه دا ویریشن پاتې شو چې ما باید اول نه تشریح کړی وای. ښه شو چې اوس ورته راغلم. ویریشن په څه معنا؟ ویریشن په دې معنا که موږ او تاسې does the product have variations، که موږ او تاسې یس ووهو چې آیا دا مختلف سایزونه لري، که لري موږ سایز انتخابوو، که موډل نمبر لري موډل نمبر انتخابوو، که رنګونه لري مختلف رنګونه انتخابوو د هر کټګورۍ. بیا د ویریشنونه هم ځان ته خپل فرق لري چې څه شی باید انتخاب شي ورته. چون د مونږ پروډکټ ویریشن نه لري، مونږ دلته نو ورته وهو. د دې بخښنه غواړم چې ما په هغه ځای کې ورته پام نه شو. ښه، ډسکرپشن برخه هم خلاصه شوله. کی پروډکټ فیچرز دا هم خلاص شو، عکسونه هم اپلوډ شول. اوس راځو یو بلې برخې ته چې پروډکټ ډیټیلز ورته وایي. په دې صفحه کې موږ او تاسو ته ډېر خانې راځي، خو موږ او تاسې هغه خانې ډکوو کوم چې دغه سټار ولري ځان سره. دغه شین ستوری تاسو شاید وینئ او بیا هم په سره خط باندې لیکل شوي وي. او دلته ما مخکې باید یادونه کړې وای چې مونږ او تاسې درې ډوله ارټریبیوټس لرو. یو ریکوایرډ دی چې باید معلومات یې ولیکې، چې هغې جملې څخه ټایټل دی، بولټ پوینټس دي، وبښئ ټایټل دی، ډسکرپشن دی، عکسونه دي او پرایس دی. او ریکمنډډ چې امازون ریکمنډ کوي مونږ ته چې هغه دغه معلومات دي. او بل آل ارټریبیوټس دی چې مونږ او تاسې دا ووهو، بیا نو د مونږ او تاسې پروډکټ په مورد ډیر معلومات ورکولی شو. مثلا سایز په مورد په هغه کې ما نه و، په ریکمنډډ کې کله چې آل ارټریبیوټس ووهه له هغه وروسته دا سایز او ځینې نور ارټریبیوټس چې شول خلاص شول، مثلا د ټارګیټ او سټایل نیم او دا شیان. خو فعلا دپاره مونږ ریکمنډډ وو، که بیا وخت پاتې شو بیا به آل ارټریبیوټس باندې هم وغږیږو. مینوفیکچرر دا څوک دی؟ دا هغه څوک دی چې ستاسې پروډکټ جوړ کړی دی. هر وخت چې تاسې پروډکټ اخلئ یو منبع شته دی چې هغې جوړ کړی وي، تاسې کولی شئ د هغه نوم ولیکئ. صبر زه وګورم چې مونږ پروډکټ چا جوړ کړی دی. ښه، د مونږ پروډکټ جواد 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 الحکیم. ها، د موږ پروډکټ جواد الحکیم په نوم کوم مانیفیکچرر دی هغې جوړ کړی دی.
خو د دې مټریال چې دی تاسو کولی شئ مټریال انتخاب کړئ. د مونږه د دې پروډکټ مټریال به څه شی وي؟ رابړ خو نه دی، لیدر هم نه دی، څه شی دی؟ تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ د دې ټایز مټریال به څه شی وي چې هغه انتخاب کو. تاسو کولی شئ غیر له دې لیست څخه پرته نور انتخابونه هم ولرئ، خپله یې ولیکئ. مثلا دلته پلاستیک نشته، تاسو کولی شئ پلاستیک ولیکئ. په غالب ګمان پلاستیک هم دی. نایلون، نوري صاحب نایلون، سمیع الله افغان پلاستیک، فرید الله پلاستیک. زه هم تقریبا د نتیجې ته رسېدلی یم چې پلاستیک به وي. ښه، پلاستیک. تاسو باید د خپل پروډکټ اړوند معلومات ولرئ، په حاکم وای چې د مونږه پروډکټ څه شي څخه جوړ شوی دی. پی وی سی، شاید پی وی سی وي. او جندر دلته کولی شئ تاسو خپل جندر ټارګیټ کړئ چې د کومې کټګوري خلک دغه پروډکټ استفاده کوي. مثلا بیبي بایز، بیبي ګرلز، یونیسکس بیبي. ښه، زه به دا انتخاب کم. آیا دغه پروډکټ چې دی اکسپایریشن ډیټ لري که نه؟ نه لري، نه لري. او دا د کوم ځای څخه جوړ شوی دی؟ موږ ورته لیکو په چاینا کې. کوم ځای کې پبلش شوی دی یا جوړ شوی دی، کټګوریانو کې دغه خپل مربوطه اصطلاح ورسره استفاده کیږي. دلته لیکلي contains liquid contents، چې دا په دې معنی چې که موږ او تاسې پروډکټ مایعات ولري، آیا کوم دغسې لوګو نمونه شی شته چې واضح په لیکل شوي وي چې په دې کې مایعات شامل دي؟ چون د موږ پروډکټ اصلا مایعات نه لري، موږ ورته وایو نو. ښه، د آیټم نیم ټینس دی یا هم ټینس بال، نه پوهېږم کوم یو اصطلاح به ښه راشي ورته. موډل نیم دی، زه به د موډل نیم وګورم دلته. H 1250. ښه، سپورت دی. اوس سپورت ته راځو چې دا څه ډول سپورت دی. چون دا فوټبال دی، موږ او تاسې فوټبال انتخابوو دغې کټګورۍ دپاره. خیر اوسې، وبښئ فوټبال نه، تاسې مې یادوري ونه کړه. ټینس بال دی، ټینس دغه دی، ټینس راغلو. ښه، که وارنټي لري د تاسې پروډکټ، تاسې کولی شئ وارنټي هم انتخاب کړئ ورته. خو چون د ما پروډکټ وارنټي نه لري، زه ورته یم نه، نشته وارنټي. په دې کې چې شامل دي، تاسې کولی شئ هغه کوم کمپوننټس چې دي هغه دلته ولیکئ. مثلا ټینس، نه پوهېږم څه ډول اصطلاحات باید ورته استفاده شي، خو بال هم لري. دې ته بیټ لیکلی شو لکه کرکټ بیټ. دې دستاکو ته څه وایي؟ که تاسو په کمنټ کې راته ولیکئ دوستانو. بیډمنټون. ښه، سمه ده، مننه سیال صاحب، زه به دا ولیکمه. راکټ، او راکټ هم. بیټ سټیکس هو، راکټ. ښه، تقریبا دغه درې شیان لري. موږ او تاسې دا کمپوننټ ورته ولیکل چې دا درې شیان لري. امازون پوښتنه کوي چې آیا دا پاور پلګ ټایپ لري که نه، کوم چارجر یا د برق هغه لري، د وصل کولو کوم ټایپ لري که نه. موږ ورته نه، نه لري. کالر یې چې دی مختلف کالرونو څخه جوړ شوی دی، نو موږ دلته ورته وایو ملټي کالر. او مټریال ټایپ لکه څه ډول چې موږ تاسې لیکلي وو پلاستیک، دلته بیا هم پوښتنه وکړله. او نمبر آف باکسز، موږ او تاسې په باکس کې یو دانه باکس لرو.
ښه کمنټ ته به راشم. چا ولیکل چې نانو کرا څاروان صاحب نو وارنټي او نوم لیکلی شو. نام خو نه پوهېږم تر اوسه پورې ما نه لیکله، خو نوم لیکلی شو. چون دغه وارنټي معلومات ځینې وخت په هغه کې نه خپروي، په د کسټمر په صفحه باندې نه راځي. ښه اوس راځو اخري برخې ته، دې ته وایي د آفر برخه. په آفر کې موږ د سیلر اس کیو ورکوو. چون زه اکثره شیان د احمدي هغه نه اخلم، سټور نه اخلم، احمدي سټور. او دا ما اخیستی دی په څو صبر، زه دلته نرخ وګورم، په 3 ریال. دا ما په 3 ریال اخیستی دی. ومې لیکل د ځان دپاره مې ولیکل، چون سیلر اس کیو چې دا په اتومات ډول امازون هم جنریټ کوي، درته مشکل نشته. او تاسې هم کولی شئ خپل د خوښې یو نوم ورکړئ. زه اکثره د ځان معلوماتو په خاطر، د خپلو حساباتو په خاطر نوم لیکم چې له کوم ځای څخه رااخلم، چون ماته بیا په اسانۍ اسانه وي چې کله انوینټري مې خلاصه شي، دا مې له کوم ځای څخه اخیستی و، له دغه ځای څخه بیا هماغه مربوطه دکاندار ته ورځم. که لوکل اربیتراج کومه، ځینې شیان زه اخلم لوکل، او پیسې مې لیکمه. لکه مثلا دلته 3 مې ولیکل، دا معنی چې زه پوه شوم دا ما په 3 ریال اخیستی. هر وخت چې زه غواړم حسابي وکړم، ماته له ورایه ښکاري چې دا ما په 3 ریال اخیستی. ښه اوس قیمت څومره سړی باید ورکړي؟ دغه یوه پوښتنه ده. نوري صاحب هو کولی شي، مشکل نشته، انتخاب یې کړئ. لږ وروسته به درته راشم. او هغې ته بیا راوګرځو. قیمت څه ډول انتخاب کو؟ قیمت دپاره هر څوک خپل یو حسابي کوي. څوک ورته امازون کالکولیټر استفاده کوي، څوک جنګل سکاوټ کالکولیټر ورته استفاده کوي، څوک همداسې ذهناً یو حساب ورته لري. خو که بیا هم تاسې د جنګل سکاوټ کالکولیټر نه وي استفاده کړی، امازون کالکولیټر مو نه وي استفاده کړی، تاسو ته نه معلومیږي چې تاسو څخه به امازون اف بی فیس څومره واخلي. تاسو کولی شئ فعلا دپاره یو نرخ وټاکئ. مثلا زه غواړم 19 ریال نرخ وټاکم. هر وخت مې چې دغه پروډکټ پوسټ کړلو، اپلوډ شو، له هغه وروسته ماته په اتومات ډول امازون خپل هغه نرخ راکوي چې د تا پروډکټ اف بی فیس دومره کېږي. بیا کولی شي دا نرخ کم کړي او یا هم زیات یې کړي. خو زه هم همدغسې کوم، فعلا دپاره 19 لیکم. شاید 3 ریال ما دا اخیستی دی، امازون فیس ورباندې 7 ریال راشي. 7 ریال 7 و 3 10 ریاله کېږي، او 1 ریال هم د ما شیپینګ کاست ورباندې راځي. د 11 ریال 19 نه چې 11 منفي کړي 8 ریاله کېږي. 1 ریال هم تقریبا په اعلاناتو پسې اچوم. د یو پروډکټ لپاره فکر وکړئ دا موږ په غټ مقدار سره اخیستي، ځکه دغسې یو حسابي ورته کوم. او د تاسې د خپل حسابي بیا تاسو اړوند مربوط ته چې څه ډول حساب ورته کوئ. دلته موږ تاسې اف بی او اف بی ام معلوموو. فلفلمنٹ چینل چې دی د دې دوه اپشنه لري. یا اول یو دی I will ship this item myself، یا self ship، or I will pack this item and Amazon will pack up and easy ship and ship or easy ship. د دې مقصد څه دی؟ چې زه غواړم دغه آیټم خپله د کسټمر تر کور پورې ورسوم، که هغه د سیلف شپ له طریقه وي او که د ایزي شپ له طریقه وي، که هره طریقه وي، زه غواړم دغه پروډکټ په خپله زه ورسوم. او دوهم اپشن کې چې دی امازون ویل شپ and provide customer service. په دې اپشن چې موږ انتخاب کړو، بیا موږ او تاسې مجبور یو دغه پروډکټ د امازون ویر هاوس ته ورسوو. هر وخت هم چې دا ورسوو، له هغه وروسته امازون تسلیم شو، سکن یې کړل، تیار کومې پروسه چې دوی لري هغې څخه تیر شو، بیا به کسټمر ته د لاسرسي وړ اوسېږي. نو هغه څوک چې په اف بی ام او اف بی کې پوښتنه کوي، هغه اصلي انتخاب ځای دغه دی چې دوی غواړي اف بی ای کوي که اف بی ام کوي، دغه ځای څخه انتخابوي. نو زه غواړم اف بی وکم، دغه اپشن انتخابوم. د موږ او تاسې ابتدایي لیست خلاص شو، هیڅ مشکل پاتې نه شول، فقط موږ او تاسې اوس کولی شو سبمیټ ووهو. خو که غواړئ چې نور معلومات هم ورسره علاوه کړئ، ترڅو
څومره ډیر معلومات چې تاسو د خپل پروډکټ په اړه ورکړئ د امازون د دغه اټریبیوټس مطابق د تاسو د پروډکټ د خرڅېدو چانس زیاتیږي او کسټمر لپاره د اسانۍ وړ ده چې تاسو پروډکټ باندې پوه شي. ګورئ موږ او تاسو چې کله آل اټریبیوټس ووهل موږ او تاسو ته پنځمه صفحه هم راغله سیفټي په نوم، او په ضمن کې موږ ته دلته د سرچ ټرمز په نوم یو یو خانه یا یو اټریبیوټ خلاص شو، او ورسره لاندې نور ډیر معلومات هم راغلل چې موږ او تاسو کولی شو په اړه معلومات ولیکو، خو الزامي نه دي، جبري نه دي، تاسو کولی شئ سکیپ هم کړئ. خو زه غواړم یو څه معلومات دلته اضافه کړم. یو دا چې سرچ ټرمز که څه هم موږ او تاسو ټایټل، ډسکریپشن او بولټ پوینټس کې کیورډز استفاده شوي دي، هغه موږ سره کومک کوي ترڅو د موږ پروډکټ د کسټمرو مخ ته راشي. خو دلته هم کولی شو ځینې هغه کیورډز چې موږ او تاسو غواړو د هغې له رویه د موږ پروډکټ د کسټمر مخکې راشي، هغه هم دلته لیکو. نو خلک د دې لپاره مختلف میتودونه استفاده کوي، تحقیق کوي، څوک جنگل سکاوټ استفاده کوي، څوک هیلیم 10 استفاده کوي او څوک نورې لارې ګوري. خو زه به په ساده ډول راشم چټ جی پي ټي ته به ووایم چې رایټ search keywords for it یا search terms یا search keywords چې هر شی چې وي ولیکئ ورته. موږ او تاسو ته به چټ جی پي ټي اوس د دې پروډکټ اړوند کیورډز ولیکي. ښه، چټ جی پي ټي کې نه پوهېږم څه ستونزه ده، یو ځل به بیا ټرای کړو، که ونه شو بیا به ښه راغی. ګورئ چټ جی پي ټي ټرین شوی دی چې څومره کیورډز د امازون د سرچ انجن لپاره پکار دی او په کوم مقدار، او مثلا ټول هغه کیورډز انتخاب کړي دي چې د دې کیورډز لپاره موږ تاسې ترې استفاده کولی شو. مثلا یو کیورډ به زه دلته استفاده کړم، که موږ او تاسې دا وګورو gift for kids for 3 ages، راشو دلته موږ او تاسې په امازون کې دا سرچ کړو، ټول هغه پروډکټ چې د ماشومانو اړوند دي دلته موږ او تاسې ته به راشي. که موږ او تاسې هغه کیورډ ورکړی او دا پروډکټ مو وړی وای، نو د موږ او تاسې پروډکټ هم په دغه صفحه کې راغلی وای. دغه اول څلور پروډکټ چې دي دې سره یې لیکلي دي سپانسر، تاسې وینئ لاندې ورسره د پی پی سی اعلاناتو له طریقه دغه پروډکټ اعلان کړي دي، مصارف ورباندې کړي دي، ځکه په اوله صفحه باندې راغلل. د دې دغه پروسه یې څه ډول ده؟ مثلا دغه پروډکټ چې دی دا فرض کړئ د دې کیورډز لپاره چې موږ او تاسې سرچ کړو gift for kids age 3+، د دغې فریز په خاطر شاید د دغې سیلر تقریبا 50 سنټه د ډالر اعلان لپاره مصرف کړی وي چې کلیک پرې وشي د دوی څخه 50 سنټه مصرفیږي. خو دغه اول یو چې له ده څخه مخکې دی د شاید 1.50 مصرف کړي، او د ده څخه شاته چې دی د ده بیا تقریبا 9.40 مصرف کړي وي. موږ او تاسې که غواړو چې د دغه نفر ځای ونیسو، موږ او تاسې به په اعلاناتو کې بیا 2.50 سنټه هغه بیټس ته په کتو، مثلا که بیټس د 50 باندې ګټلی، موږ او تاسې به بیټس کې 1.50 انتخابوو تر څو د ده څخه مخکې شي. نو دا د اعلاناتو برخه ده، په دې اړوند به هم بیا کلاس نیسو، کلاسونو کې به بیا په دې مورد هم غږیږو. نو موږ او تاسې فعلا دپاره په کیورډز باندې غږیدو، دا هغه کیورډز دي چې په سرچ انجن کې خلک سرچ کوي ترڅو د سیلرانو پروډکټ د دوی مخکې راشي. موږ دغه راخلو کاپی کوو یې، سرچ ټرمز دلته هم واچول، وګورو چې زیات خو به نه وي. ښه، نه دي، مشکل نشته. بل کومه راځو ګورو نور چې شی دغسې چې موږ او تاسو ته په ښه د آیټم ډایمنشنونه دي دغه لیکو.
چون ولیکل شي ښه خبره ده، او په ځینو کتګوریانو کې الزامي دي باید ولیکي. دا آیټم چې دی 33 سانتي متر، 12 سانتي متر، 4 نه 2 12 او 33 سانتي متر. دا د آیټم ډایمنشن دی. او کوم پاکیج کې چې استفاده کیږي د دې آیټم نه یو څه هغه سایز یې لږ لوی دی. نو مونږه ما اندازه کړي دي، هایټ یې 34، 14 او 3. ښه، وزن یې څو دی؟ 210 ګرامه. یو وخت کې ډیر جالب کار ما سره شوی و. ما 400 ګرامه وزن په ځای مې 400 کیلو ګرامه وزن لیکلی و. هغه به مې چې کله شیپینګ هغه کوو نه سیستم اخیستو، بیخي یو بل هغه ویرهاوز یې راته پیشنهادوه، د ما څخه لږ لرې و. حیران پاتې وم دا څنګه خبره ده. بالاخره مې چې تماس ورسره ونیو، وایي د تا پروډکټ بیخي دروند دی، وزن زیات لري ځکه. ما ویل نه دا خو 400 ګرامه وزن دی. وایي ته وګوره 400 کیلو ګرامه دې لیکلی دی. نو دغه شیانو ته موږ او تاسې باید متوجه اوسېږو. او بالخصوص اصلا خبره چیرته وه چې ما کلیک کړی و دغسې صبر، زه ټاپ بټن مې وهلې وه، چې کله دغه سیال د بل خانې ته واوښتلم، نو ما غوښتل چې دغه صفحه دغسې پورته یوسم، هغه په داخل کې د ګرام په کیلوګرام بدل شوی و. نور نو کوم معلومات زه نه غواړم اضافه کړم ورسره، همدغومره معلومات بس دي. مونږ او تاسې راځو دا فقط سبمیټ کوو ورته. سبمیټ کوو، ډن وهو، منتظر کیږو ترڅو کنټینیو، ترڅو د مونږ او تاسې په انوینټري کې دلته راشي. ښه، ډېرو به ښه سیفټي په مورد مو معلومات ورنه کړل، چون هغه الزامي نه و. په ځینو ځایونو کې که مثلا ریموټ کنټرول شیان وي، برقي شیان وي، سیفټي په مورد هلته ضرور وي، الزامي وي، ته باید معلومات ورکړې. هغې که د تا نه د بیټرۍ په اړه معلومات غواړي، وبخښه کاشکې مې اول نه ورته پام وای. خو خیر، لږ وروسته شاید راشي، ایډیټ به یې کړو، بېرته به ورشو. او زه به تاسو ته عملاً وښیم چې دا موږ څنګه د امازون ویرهاوس ته هم وړو. خو دا یو څو دقیقې وخت نیسي. تر هغې به زه چاته میک خلاص کړم چې موږ سره وغږېږي. سیال صاحب، میک درته خلاصومه، ته به د نن کلاس په اړه خپل نظر ملګرو سره شریک کړي. سیال صاحب، میک مو خلاص کړئ. زه خپل سیال صاحب غږ مې غږ راځي ته خبرې سروان وکړه صاحب؟ چې غږ دې راځي. بلې غږ مې راځي سروان صاحب؟ بله بله، غږ دی اورو. سیال صاحب، تر څو چې لیست خپرېږي، آماده کېږي، موږ او تاسې هماغه آماده کړو، ویرهاوس ته انتقال کړو. د نن کلاس په اړه ملګرو سره خپل نظر شریک کړه. ډیره مننه سروان صاحب، ستاسې دغه وړیا لګیا یې خدای خدمتګاران یې د دې خپل ولس د دغه ځوانانو څوک چې علاقه لري له انلاین ټریډ سره یا ای کامرس سره. نو ډیر ښه کلاس و، ډیر مختصر او ډیر په خو ټکو ته اشاره وکړله. پکې زه فکر نه کوم چې داسې شی پاتې او هیله د ملګرو اخذ کړی وي ځینې. نو دلته یو شی ما دغه کوم چې دغه ریزولوشن د پکچر د تصویر ریزولوشن کنه اها، د دې هغه کوالټي څه ده مثلا. دا خو به د امازون لپاره دغه کنه ټاکلی وي کنه.
امازون د پاره تقریبا خپل الته معیارات شته. پټروم هم درته جوړوي عکس د پاره که هغه سرچ شي، خپل معیارات لري. خو دغه کوم اپلیکیشن چې زه استفاده کوم هغه تقریبا هغه معیار عکسونه ماته جوړوي چې د امازون په کار دي. او بیا چې کله مثلا نه پوهېږم، زه به یو پروډکټ دلته انتخاب کم او تر هغې زموږ یو ملګري ولیکل can we select both. نه دا خو ریزولوشن 1000 په 1500 کې دی. 1500 کې ده هو کنه، بالکل. دا تاسو نو ملګري هغه بیا موږ ولیکل. سیټ کولی شو. د نور د کلاس په اړه د ما که درته وایم چې ما خپله پخوا ډېرې ویډیوګانې کتلې وې، ډېر زیات دغه مې کړی وو، کار مې کړی وو. خو دا لایف کلاس داسې وي که نه، سړی ډېر اخس ترې کولی شي، ډېر څه ترې زده کولی شي. باور وکړه زه سهار راسي منتظر وم چې تاسې انلاین راسئ او سټارټ واخلئ د کلاس. نو ډېر ښه معلومات وو، فوق العاده کلاس وو. هیله ده چې ادامه ورکوي ورته همدغسې، او دغه مینوال چې دي د امازون د دوی هغه تنده خړوب شي او زده کړه ترې وکړي، یو څه ترې واخلي. نو ډېر ښه کلاس وو، زه یې اپریشیټ کوم د تاسې دغه هلې ځلې. خدای دې نور هم توفیق درکړي درته، او د ټولو ملګرو نه مننه چې راغلي وو دلته، ګډون یې وکړو. خدای پاک د دوی په خپلو موخو کې کامیاب لري. رب دې وکړي چې کال بعد دوی خپله دلته ټریډ کوي. د مګرونه دي خوشحالېږو ځکه د دې عاید چې دا د موږ وطن ته ځي، وطن اقتصاد مو ورسره ښه کېږي، یو فامیل خودکفا کېږي. نو ډېره مننه. مننه سیال صاحب، ژوندی دی وي. ګورئ دوستانو، ما بیخي ساده یو پروډکټ راواخیستو مارکیټ څخه، یعنې تاسې هم کولی شئ له دې هم ساده پروډکټ راواخلئ. د خپل د تمرین په خاطر، د خپل پراکټیس په خاطر هیڅ مشکل تاسې ته نه جوړیږي. کولی شئ هغه لیست کړئ. چټ جي پي ټي فوق العاده کومک تاسې سره کوي. هغه راواخلئ مارکیټ کې. کله مو چې دا لیست کړو امازون ویر هاوس ته یوسئ، دغه د خوشبختانه د موږ او تاسې پروډکټ هم په سټارټ صفحه شو. کې راغی. ښه، موږ او تاسې اوس دغه پروډکټ خلاصوو. ګورئ، زومینګ هر شی کوي. یو فوق العاده تصویر موږ او تاسې ته هغه جوړ کړی دی، پټروم. خو هغه ټایټل دغه دی، موږ او تاسې خپله عملا هلته مو ولیدو، ټایټل مو ولیکلو، برانډ هم چون جنریک و، برانډ نوم هم نه لرلو. او هغه معلومات چې مټریل چې و پلاستیک و، کالر ملټي کلر و، چون دوه درې کلرونو یو ځای و، او ټینس و. دا هغه برخه ده چې موږ او تاسې چټ جي پي ټي ته ویلي وو. موږ او تاسو چټ جي پي ټي ته ویلي وو چې یو ډسکرپشن بولټ پوینټس یا کی پروډکټ فیچرز موږ ته ولیکه، او لږې میک اټ لانګر که مو په یاد وي. دا هغه برخه ده چې تاسو کولی شئ دغه دقیق ولولئ، او دا هغه معلومات دي چې موږ او تاسې هلته په هغه باندې ورکول. انکلوډډ کمپوننټس مثلا دغه شیانو تاسو کولی شئ بیرته دغه ایډیټ هم کوي. او مانیفکچرر نوم جواد الحکیم دغه هم راغلی دی. او پروډکټ ډایمنشن دغه د موږ او تاسو دلته لیکل دي سره د خپل وزن. او تر ټولو مهم دا چې هغه امازون خپل یو اس کیو جنریټ کړو. دغه اس کیو تاسو کولی شئ استفاده کوئ د خپل پروډکټ د معلومولو په خاطر. او پروډکټ ډسکرپشن دغه دی کوم چې موږ او تاسو ته چټ جي پي ټي لیکلی و. ښه، خو اوس دا خو کار خو خلاص شو. اوس دا به مونږه دغه د امازون هم خپل فیس هم جنریټ کړو 8.15، چې په دې کې 6.25 د اف بی ای فیس دی. دا پاتې بیا کلیک ور باندې وکړو که موضوع بل خواته لاړ. خو خیر په دې به بل وخت وغږیږو چې دا نور ریفرل فی دی او سټوریج کاست دی. دغه مصارف د امازون دي. تاسو کولی شئ بیا خپل هم سرچ کړئ، که ونه شو بیا په نورو پلسونو کې وغږیږو. خو فعلا دپاره موږ راځو چې دا اوس لیست خو مو کړو، دا اوس موږ څنګه د امازون ویر هاوس ته یوسو، انتقال کو، اپاینټمنټ څنګه ورته ونیسو. اپاینټمنټ څه دی موږ دا انتخابوو. مثلا لکه دا انتخاب کړو یا دا انتخاب کړو، دغه چک مارک باندې انتخابیږي. موږ دا پروډکټ انتخابوو. دلته د اکشن مینو راځي. کولی شو دا اف بی ای ته یې واړوو، دلته کولی شو دا اف بی ام ته یې واړوو، کولی شو دا امازون ویر هاوس ته یوسو، کولی شو د دې نرخ ښکته او پورته کړو. دا هماغه
نرخ په مطابق. او که خامخا خراب شوی وي یا کوم بل ستونزه لري په امازون ویر هاوس کې، مونږ کولی شو کریټ ریموول آرډر ورته جوړ کړو چې بیرته یې راوباسو. کولی شو د دغه نه لیبل جوړ کړو ورته، هر څومره لیبل چې مونږ او تاسو په کار وي کولی شو دا بیخي کلوز کو، ډیلیټ یې کو او اعلانات ورته وکړو. خو مونږ او تاسو غواړو دا امازون ویر هاوس ته یې سو سینډ ریپلینش انوینټري دا وهو. دا مو چې ووهو، له دې وروسته مونږ او تاسو ته یوه بله صفحه راځي. ښه. دلته اوس راځي مونږ او تاسو څخه مونږ ادرس غواړي، دلته مارکیټ پلیس غواړي، او د ټولو شیانو سره لږ منتظر کیږو ترڅو دغه صفحه په مکمل ډول آماده شي چې مونږ څو یونټه کولی شو دا امازون ویر هاوس ته انتقال کو. یا دا به راواخلو، کاپي به یې کو. ښه، باید منتظر شو ترڅو دغه صفحه آماده شي. ښه دوستانو، مخکې له دې چې زه یونټس انتخاب کوم چې موږ څو یونټه دغه امازون ویر هاوس ته وړو، هر پروډکټ چې موږ او تاسې نوی لیست کوو، دلته موږ او تاسې د پریپ په اړه معلومات غواړي چې د دې مقصد څه دی. موږ او تاسې د پریپ کټګوري انتخابوو. که ګلاس وي چې د ماتېدو شی دی، ګلاس ته هغه خپل ځان ته رهنمایي لري چې مثلا ببل راپس باید وي، یو قسم هغه دي مخصوص پلاستیک شیان دي په هغې کې باید کېښودل شي. که د اډالټ مساله وي، هغه باید په تورو بکسونو کې او تورو په یو شي کې باید پوښ شي چې تور وي. مقصد هغه کوم عکسونه شیان چې د ځوانانو اړوند وي هغه باید هر ځای عام خپاره نه شي، ماشومان یې ونه ویني. یو څو نورې مشخصې رهنمایګانې دي. که بیبي پروډکټ وي مثلا دغه وي، دا باید په پولي بیگ کې وساتل شي. دغه رهنمایګانې دي. د خپل پروډکټ مطابق تاسو یو انتخاب کړئ. چون د ما پریپ ته ضرورت نه لري، زه غواړم ورته وایم نو پریپ نیډډ، دا نیکسټ وهم. له دې وروسته چون ما نو پریپ نیډډ وهلی و، د لیبل او د صبر دا یو ځل تاسو ته بله کټګوري انتخاب کړم. پرفیکټ پیکیجینګ. دلته وایي پریپ څوک کوي؟ امازون سیلر کوي، امازون باندې کوي که په سیلر به کوي. چون دلته هغه ته ضرورت نشته. پریپ ته صبر بله کټګوري انتخاب کړم. دې کې شاید پریپ ته ضرورت وي. ښه، نه پوهېږم څه ستونزه ده، شاید زه سم نه پوهېږم په دې باندې، خو خیر فعلا دپاره مونږه نو پریپ نیډډ وهو چې د دوستانو وخت کم دی. دا دلته بیا انتخابیږي چې لیبل تاسې وهئ، سیلر یې وهي، که امازون باندې مسؤلیت سپارئ. که امازون درته لیبل وهي، هغه در باندې یو مشخص چارج اخلي، پیسې درڅخه اخلي، هغه له دغه ځای څخه انتخابولی شئ. چون ما اوس غلطه کټګوري انتخاب کړې ده، سمه کټګوري مې نه ده انتخاب کړې، هغه آپشن ماته نه راځي. اوس دغه د ما د یونټس برخه فعاله شوه. زه کولی شم دغه 1000 یونټ هم انتقال کړم، ورته 2000 هم انتقال کړم. زه اوس فعلا دپاره یو یونټ لرم. تاسې هم کولی شئ یو یونټ د دغې پروډکټ یو یونټ امازون ویر هاوس ته یوسئ. نه شرم شته، نه کوم مشکل شته، هیڅ خبره نه ده. د خپل د پریکټس په خاطر، د تمرین په خاطر تاسې کولی شئ دغه یو یونټ انتخاب کړئ. ځینې خلک شاید فکر وکړي چې ولا شرم دی، بده خبره ده، زه امازون شروع کوم، غاټ بزنس شروع کوم، بیا هغه هم یو پروډکټ. خو نه، دې کې بیا شرم نشته. نو پک انډیویجوال یونټس دغه آپشن وهو موږ او تاسې. له هغې وروسته موږ او تاسو ته بل هغه راځي، آپشن راځي، د باکس هغه راځي، مسله راځي. دلته راځي how many boxes will these units have.
ته دغه یونټس چې واروړې په یو باکس everything will fit into one box په یو باکس کې واروړې که په مختلفو بکسونو کې واروړې که دې تا مثلا دا پروډکټ 100 دانې وي 200 دانې وي کولای شي مالټیپل باکسز انتخاب کړي که یو دما خو چون یو دانه د دغه ورته فقط په یو باکس کې داروړم صبر دام درته وښیم مالټیپل باکسز انتخاب کړو کنفرم وکړلو دلته موږ تاسو مثلا 15 بکسو کې دي 1000 یونټ دي دا مو انتخاب کړو اوپن ویب وهو بیا هر یو باکس مونږ تاسو دلته ښیي چې په اول باکس کې ویني تاسو اول باکس کې مثلا څو دي 100 دانې دي چون مونږ هلته یو دانه انتخاب کړی ځکه سور علامه راځي دا که 1000 دانې وي بیا سور علامه نه راځي په دوم کې ورته وایو مثلا 2500 دي په دریم باکس کې ورته وایو 400 دي هر څو چې وي همدغسې مخکې ځو خو فعلا مونږ او تاسې یو پروډکټ لرو غواړو فقط همدغه یو باکس انتخاب کړو کنفرم وهو اوس دلته د باکس کټګوري تاسو څخه غواړي نه وبخښئ ډایمنشن نه تاسو غواړي مثلا دغه کوم کارتن کې چې موږ او تاسو دغه پروډکټ اچو د دې اندازه ده 25 په 25 په 14 کې او دا به وزن څومره ولري د کارتون او د هغه سره تقریبا 2 کیلو وزن لري دا کنفرم کوو هر وخت مو چې دا کنفرم کړو لغه وروسته کنفرم ان کنټینیو وهو ښه کارتن به څنګه وي کارتن صحیح ده کارتن به انتخابوي الماس خان له دې وروسته موږ او تاسو ته دغه اپشن راځي شپ ډیټ د کوم ورځ چې موږ او تاسو دغه هغه جوړوو آرډر شپینګ آرډر جوړوو دغه انتخابو دغه تاریخ موږ او تاسو سمال پارسل ډیلیوري ده او هم لیست دین ا فول ټرک لود دا د ډیر هغه د پاره استعمالېږي چې بيخي پالیټ ولري موږ او تاسو یو کارتن د انتخابو دلته چون د ما ادرس مې سم نه دی ورکړی که ما هغه بل اکاونټ کې اوس وای بل اکاونټ کې مې لږ مخکې مې هغه وکړلو اپاینټمنټ مې ونیو دلته ما ته فقط 3 ریال راغلل د شپینګ کاست د ما اتاق ته به راځي امازون مربوطه موټر هغه د ما پکیج اخلي فقط د 3 ریالو په مقابل کې امازون ویرهاوس ته به دوی خپله وړي چون دغه کې مې لږ ادرس دقیق نه دی مشکلات لري نو زه مجبور یم نن امازون پارتنر انتخاب کم دلته په امریکا کې په کاناډا کې یا په اروپایي هیوادونو کې دلته فیډیکس راځي ارامکس راځي یو پی ایس راځي او نور کوریرونه راځي چون سعودي کې بل نه لري فقط یو خپل لري نور نه لري مونږ خپل کولای شو وړو بیا ادر انتخابو دا مو چې کله انتخاب کړلو لغه وروسته دغه د ماته ادرس راکای د شپ فرام ادرس هم راکړی دغه ادرس څخه ورځي او شپ ټو ادرس هم راکړی RH8 دا د امازون ویرهاوس نوم دی په کوم ځای کې موجود دی په دغه په ریاض کې په سعودي عربستان کې په دغه ادرس کې موجود دی څو باکس مونږ ورړو یو باکس ورړو څو اس کیو پکې دي یو اس کیو څو یونټ موجود دي هر اس کیو یو یونټ مثلا که مونږ دوه ایټم درلوده دوه اس کیوم درلودل یو دغه ټینس وای او یو والیبال توپ وای مونږ به دوه اس کیو درلودلای خو کم غیر ټینس مثال دنه وای او والیبال یو دنه وای دلته به یونټ یو سل یو دنه راتللی دوه اس کیو وای او یو سل یو یونټ به وای چون مونږ یو اس کیو اوس لرو ښه پوښتنه دې وکړله if you have 100 PCO که موږ تاسو 100 یونټ لرو هغه هلته په یونټ کې مخکې تشریح کړلو هلته به انتخابوي له هغې وروسته بیا accept charges هغه چارجز لکه مخکې چې ما باندې 3 ریال په هغه بل اکاونټ کې راغلی وو هغه دلته اوس صفر دي چون زه خپل وړم کوم چارج نشته د امازون له خوا صفر دي ما دغه accept کړل دغه د چې نوم ورته ږدي دلته څه شو شپینګ سینټ ټو امازون شپمنټ هم جوړ کړلو خو اوس هم تکمیل نه دی چون په عربستان کې که په اروپا او امریکا کې وای بس خبره خلاصه فقط پرسید ټو انټر ټریکینګ ډیټیلز هماغه یو پی ایس او که فیډیکس او هماغه شرکت ته دروړو هغه درته یو ټرک نمبر درکوو هغه ټرک نمبر در اخیستو دلته د لیکلو اوس دلته ځای راځي
یو دقیقه تر څو دغلته یې هغه خانه کې ځای راشي. دغلته ټرک نمبر به ورکوي دغه ټرکینګ آی ډي نمبر دلته ورکوي، بس خبره خلاصه. خو چون موږ په سعودي عربستان کې یو او په اماراتو کې هغې سیستم بل ډول دی، نو موږ بیا راځو دلته go to shipping queue دا وهو. هر وخت هم چې دا ووهه له هغه وروسته موږ او تاسې ته دغه manage FC appointments دغه صفحه راځي. موږ او تاسې اپاینټمنټ دپاره دغه صفحه وهو. دلته د ما ټول اپاینټمنټونه دي چې ما مخکې نیولي وو، خو اوس زه راځم دلته book a new FC appointment دا وهم. دلته مونږ هغه ډیسټینیشن انتخابوو چې مونږ غواړو د خپل پروډکټ وړو. مونږ او تاسو ته که په یاد وي RH8 مې انتخاب کړی و. که مونږ جده انتخاب کو، په جده کې د مونږ کوم شپمنټ نشته دی، او یا دغه هم په ریاض کې دی، دا ویر هاوس هم په ریاض کې دی، دلته هم نشته. مونږ او تاسو ته RH8 راکړی و، نو مونږ او تاسو ته دلته راځي. خو هغه هم اوسه پورې نه دی راغلی، یو حد اقل یو 15 دقیقې وخت هغه هم نیسي. خو ما د خپل د اپاینټمنټ د معلومولو لپاره یو دانه مې همدغسې ځان دپاره ایښی دی، تر څو د اپاینټمنټ اویلیبیلیټي معلومه کړم چې زه په کوم وخت کې کولی شم دوی ته دا پروډکټ وروړم. ښه RH8 ته زه په دغه شنه خانقلۍ چې دی دا اویلیبل دي، لاندې تاسو ته ښکاري. دغه تور چې دی دا فول دی، اوس نشته. ما غوښتل نن شپه یوسمه، خو نن شپه هم ونه شولو. په 9 تاریخ باندې په څو بجو غوښتل مې شپې په 12 بجو وروړم، خو ونه شو، اپاینټمنټ یې رانه کړو. بیا مې غوښتل خیر د 4 بجو څخه وروسته بیا هم رانه کړو، چون مونږ یو موټر لرو. موټر مې پلار بیایي سهار وختي 8 بجې، موټر نه وي بیا، نو 8 بجې ترې منصرف شوم که نه 8 بجې اپاینټمنټ وو. نو ما اپاینټمنټ ونه نیو. هغه ته مې خپل بل د LLC اکاونټ و، هغه کې مې بیا امازون کوریر انتخاب کړو، هغه 3 ریال اخلي، هغوی به یې ورسوي. خو مثلا موږ په 9 تاریخ باندې یعنی سبا غواړو، سبا ماسپښین 2 بجې اپاینټمنټ ورته ونیسو، دغه 2 بجې انتخابوو، بس کنفرم اپاینټمنټ دا به ووهو. دا مو چې ووهو اپاینټمنټ به ونیول شي، بس خیر و خلاص. له هغه وروسته به څه شی کول پکار دي، صبر تاسو ته زه دا اپاینټمنټ کنفرم کړم. دا مو کنفرم کړو. هر وخت چې کنفرم کړو راځو اکشن ته. دلته دا کنفرمیشن مونږه پرینټ کوو. دا مو چې پرینټ کړو دغه سره وي، دا مونږ امازون ویر هاوس ته ځان سره وړو، چون هلته د دغې د کنفرمیشن نمبر لرویه مونږ تاسې هلته پرېږدي، اجازه راکوي داخل ته هم پرېږدي، د مونږ تاسې نه هغه کوم کارتن چې دی هغه تسلیمیږي. یو دا ورقه پرینټ کوو، بل راځو هماغه پروډکټ دپاره بارکوډ پرینټ کوو، تر څو مونږ او تاسې هغه بارکوډ په هغه باندې ولګوو. مونږ او تاسې دا خو نه دی، دغه دی، دغه م جوړ کړلو. دا شپمنټ مونږ او تاسې لږ وړاندې جوړ کړو. ښه ویو ته راځو. دغه اوله صفحه کې دلته مونږ او تاسې د هماغه پروډکټ بارکوډ چاپ کوو. پرنټ آل SKU لیبلز، که دلته سل دانې وي، زر دانې وي، هر څوک چې وي. اکثره خلک په چین کې مال اخلي. چین کې کله چې ته مال اخلي دا ټوله پروسه به طی کوې. له هغه وروسته چې کله دا پروسه طی کړه، مثلا تا 2000 یونټ اخیستي، دلته 2000 یونټ راغلي دي، ته دا پرنټ وهې، پرنټ آل 2000 یونټ وهې. دلته خو یو دانه دی، موږ تاسو فرض مثال 2000 دانې دي. دا بارکوډونه آماده شول، دغه 2000 دانې آماده شول، دا ډاونلوډوو، هماغه چین کې کمپنۍ ته لیږو، ورته وایو چې دا د ما د پروډکټ بارکوډ دی، دا په دې پروډکټ باندې ولګوه،
ترڅو امازون پوه شي چې د ما پروډکټ دغه دی، تیار برکوډ ور باندې لګېدلی وي. یو دا پرینټ کوو، او بل چې پرینټ کوو، او بل د باکس هغه پرینټ کوو، لیبل پرینټ کوو. د باکس لیبل پرینټ کوو دغه ده، موږ او تاسې دا پرینټ وهو. ښه، دا د باکس لیبل دی. دې کې شپینګ فرام د کوم ځای څخه کیږي. که موږ او تاسې د چین څخه دا پروډکټ لیږو، دا بیا ادرس به مو چین ورکړی وي. شپ ټو مثلا دلته خو اوس هغه دی RUH8 دی، کیدای شي دا امریکا وي، مکسیکو وي، یا کاناډا وي. د هماغه مربوطه ویرهاوس ادرس کې لیکل شوي، دا بارکوډ وي. دا بیا په عمومي په غټ کارتن باندې لګیږي. امازون ویرهاوس ته چې دا کارتن ورسیږي، چې دا بارکوډ په موجود وي، هغه پوهیږي چې دا کارتن کې څومره آیټم دي، د چا دی، کوم ځای کې ښودل کیږي. دا ټول معلومات په دې کې موجود وي. نو موږ درې شیان د سعودي عربستان او امارات لپاره پرینټ کوو. یو د اپاینټمنټ ورقه، یو دغه د کارتن بارکوډ، یو د پروډکټ لیبل. دا درې پرینټ کوو. او که بیا نور هیوادونو کې کوو، فقط دغه د که موږ او تاسې امریکا ته یا هم کاناډا او یا UK یا هم اروپا هیوادونو ته غوښتل خپل اجناس ولیږدوو، نو هغې دپاره فقط دغه کارتن باندې بارکوډ لګیږي، او لیبل د پروډکټ لیبل پرینټ کیږي. نور هغه هیڅ شی نه غواړي. یو ټرک نمبر دی، هغه تاسو ته مې هماغه ځای وښودلو چې هغه ټریکنګ نمبر په امازون کې داخلیږي، ترڅو امازون پوه شي چې دا تا پروډکټ په کوم ځای کې دی او کله رارسیږي. نو دا و د نن ورځې کلاس. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي اوسیږي. انشاءالله سبا ته ډیر مهم کلاس لرو. تاسو دوستان دې خبر وای چې سبا ته د حنیف خان برور کلاس دی. هغه به تاسو ته عملاً وښیي چې څه ډول په امازون کې پروډکټ لیست وبخښئ، چې څه ډول امازون بزنس شروع کو، کوم پروډکټ انتخاب کو. په دې اړه به انشاءالله په ټیک ټاک د لارې لایف خپرونه کې هم بحث وکړو. نه پوهېږم چې اوس میک خلاص کم دوستانو ته، که په ټیک ټاک کې لایف کې به بحث وکړو. سیال صاحب فکر کوم د تا میک خلاص دی. ښه، که څوک خبرې کول غواړي، رښتیا لاس پورته کړي، دا آپشن خو شته دی. یو آیفون یوزر په نوم یو ملګري میک لاس پورته کړی دی، زه به یې ورته میک خلاص کړم. صبر چې زه دا پیدا کړم. برکوډونه مونږ ته امازون په اتومات ډول راکوي. هو مجيب ورور، برکوډ ته امازون په اتومات ډول درکوي. ښه، آیفون ورور میک دې خلاصولی شي، مهرباني. سلامونه او درنښت سید احمد یم. سروان صاحب ټول ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه، ښایسته درس و، ډېر څه مې ترې زده کړه. خو یوه پوښتنه لرم، ما خپله یو سل عدده دغه هغه جوړ کړي دي پروډکټ په چین کې، کار باندې روان ده. خیر یو 10 ورځې نورې نیسي تر څو تکمیل شي. دا بارکوډ اوس زه ورته ولېږم، په هماغه وخت کې چې کله پروډکټ ماته راشي عکسونه یې واخلم، ما خپل لوګو جوړ کړي دي، دا کوم وخت کې به ورته ولېږم دا بارکوډ یې؟ دا برکوډ چې ته کله لیست تکمیل کې، هغه لیست تکمیل کړو، اپاینټمنټ ته ونیو، ته چې د دې لپاره اپاینټمنټ نیسي، چون ته غواړې د چین څخه امازون ویرهاوس ته هماغه پروډکټ یوسې. هر وخت چې اپاینټمنټ ونیو، ته هماغه بارکوډ هم ډاونلوډ کړه، چین ته واستوه، سره دغه باکس باکس باندې چې کوم لیبل لګېږي هغه، ترڅو هماغه مشخص ادرس ته درته ولېږي. خو دلته یو خبر یادول ضرور دي چې هغه څوک چې غواړي د کوچني بارکوډونه یا لیبلونه په پروډکټ باندې امازون ورته ووهي، هغې دپاره بیا دغه بارکوډ پرنټ ضرور نه دی یا لیږلی. سید احمد ورور. ښه، درنو دوستانو، ډیره مننه، ژوندي دې وئ چې تر دې دمه مو ملتیا وکړله. وروسته به تقریبا 40 دقیقې وروسته به بیا هم په لایف کې راځو، ټیک ټاک له طریقه به بیا بحث وکړو. فعلا دپاره ښه شپه، خدای پامان.